پنشمنت دیوال دا خو مخکې چپکلي جوړه شي ستا درې پنشمنت 10 پیری بیک سیټ اپ کا ستا درې پنشمنت په دې ډبل بیک ته 15 سکونډې واړه. اصیل خان ویلکم دی اصیل خان خلل سنباله خو زوه دغه اویسا لیمټ کې غږیږي خاص سکور ته لاول وګوره لیمټ کې غږیږي لیمټ کې هر سبا کې د سکور مطابق پنشمنت کا سکور سیواره کا سخت پنشمنت دا پیره پنشمنت 200 مطابق پنشمنت واره او د خلک 200 مطابق دا پوزه تور کا او دلته تور د سیده درې لیمنو وا ویلکم دی قربان ویلکم دی اصیل خان یار یو منی ګن راتول اصیل خان خان کے ناس زړګي یو 500 پلیئر آتا ہوگا یو مرته کوفا تا درې پنشمنت دلته ټوټ پیس لگاو ټوټ پیس دا ځم درې پټي بدلته تورې درې پټي بدلته تورې سیده ټول مګړه پټا باندې قربان نه پنشمنت کې مکوا اف جی خان ویلکم برو دا خو کې ملګرو ټول له بچو کوی لاله شي کې قربان چې څومره ځوانان ناس یار سکرین ته کوي ډبل ټاپ کوي سیو د سپین ماخ تی ملنګ ستاد مینه اور کې سوځیدل غواړم سم ستې کې دل غواړم وایو کړه ډبل ټاپ تیس کې یو کس سکرین ته کوي بامبول دان تیر خسته کې ولا د خلکو خوخيږي سي هغه ولا دان سکرین مزه دان سکرین قربان په خوخه دینه د لاندې راته او کې خلک به انجوایمنت ولا دې رونه ناس ته ګوري راواړه وکنه بوم راواړه وکنه تا خو زه ډیر ذلیل کړم په زندګۍ دې ستومانه کړې مرزه کې راواړه وسکور د دې سپینا سکور زنه راړو ما دا سره دلته لکه سپینا استو زما سره لکه سپی په شان دلته خلاصه ما خدو دلته سره نشته سپی په شان دي ناستو یو ګولې شته دا چې کوپاس نه کنه زما رور چې کوپاس نه چې کوپاس نه دا امریکا کې پاتې کېږي د جنکو کمینه چې دا جنکو کار نه کوي دا خپل فرندز رونو ته کېپټن کې خالد دا شلته بویوالو لکه سپی لکه کوټا سپی ته بویوالو غلط خپل مخ لاک مې تو غلط خپل مخ باندې چې په وې سماته بچره نه کې تاسو په دې غلط خپل مخ او بوبا دا مثلا غلط خلیص کان زدنه ته پوښ کړه کوټا سپیل تر سار ناشته بویوالو مله نه مل د قرباني غوغه ختم شوی را پورې مې کوم ما پنشمنت ور کوم مرګرو پلیز لاندې وکي ولې قربان بروزو وای پلیز پنشمنت ویلکم دی قربان ټول ته یار دا زما د کسانو زما د آرمي زما د ملګرو د سر صدقه تاسو پنشمنت ما جاري اسما قربان دي شمیار سلوټ تیرا تا ډېر غټه دی ویلې ما سره خدا سي څوک نشته چې ما ته بزر 2000 پلی کی بیا په پنشمنت کې یو ټرت کړی دا مې ته ویل ګوره او زما ګوره بیا خو دې غوونه لګي واده د الله سټراتا وکړه چې چالان به ولي او کنه وسی به د خلک څنګه نیولي رحمت ویلکم دی قربان یار یو کس قربان په جواب راکاو پانچ چرته وسی دغه وطن دی الله ګل زار کینا او د دې د خان د زړه د پار نو یو سو مصری په وینو سره ورته کوما ترټه کې دا وستا ارمان پاتې کیږي ته باندې کېږي ډیره ښه څو نو بیا راته وې خله دې راته راواچول نو بس غلې رانه کېنه کنه نو لګې کوله به خبرې نه کولې دا ګډه رسو هغه د سمې خبرې کې کې کوو کنه چې بیا د جواب درکم نو بیا شاته کچالانو لیکنه ورته خله راچې